لکه دا بعض وایي لکه ما یو پیر یو کس سره خبرې کولې یمانځه پسې چې دا زموږ په دې ملکونو کې اجتماعي دعاګانې کې دا نشته د بدعت که نفلي مونځ پسې کوې که فرضي پسې کوې د امام چې راوګرځي او دعاګانې غواړي نو هغه مولوي صاحب ما ته وایي چې نو دې کې څه چل دی لکه وایي زه تاسو وابیانو ته حیران یم دې کې څه دي یو مولوي صاحب لاس اوچت کړو وی الله مسلمانانو به ټولو پې امین ووایي په دې کې څه دي اوس دا خبرې چې دی عوامو تو کې د عوامو وایي نو دا دې کې څه دي خو دعا ده نو بېده وی دعا چې زه یوازې غواړم دی یوازې غواړي هغه یوازې غواړي د دې زور به ډېري که نه چې دا ټول په شریک امین وایي او په دوی کې یو ولی الله بزرګ ناسي او د هغه دعا قبوله شي د دې به زور ډېر نه خوا کې هغه سره یو څلور پنځه مریدان ناست وي هغه داسې وخوځېږي چې بهی زموږ مولانا صاحب خو مذاهب ور وویشتو ما دې کې زور ډېرې وي ما د سهار د سنتو باره کې څه وایي دا خو بلکل پیغمبر نه دي پرېښودي ما تاسو خو لا دا م وایي چې فرض مونځ ولاړي بیا به هم کې دا خو لا ما تاسو پکې دومره یعنې په دې مسله کې ورننوتي یئ اوچت عبادت ته ما یې که نه وایي او نو ما څه دې خیال دی چې دا اوچت عبادت د دې سره یو نوی کار وکړو چې ښه اوچت شي وایي څه ما هسې مونږ د سهار مانځه جمعې له راځو که نه راځو نو دې مولوي صاحب ته ما یې ووایو چې دې سنتو کې دې مونږ له جمع راکوي د جمع یو مونځ په څو دی 20 باندې دی 20 درجې غوره دی یوازې مانځه سنت هم وشو 20 درجې فضیلت هم موږ ته میلاو شو په جمع کې ولاړ سهار نه مې دا کار شروع نه کړو ما ته داسې کتو ولې پیغمبر کړي دي څه زه ما ته کتو نو مې ویل ستا د پیغمبر کړي دي څه ته چې دا وایې چې اجتماعي دعا کې زور دی نو دلته فرضي په جمع په مانځه کې هم زور دی راځه د سهار د سنت جمع سره کوو منې وایي نه نه یې منم نو مې دغه څنګه منې خو صفا ووایه چې په کتاب کې راغلي دي ځکه یې منې پلار نیکه درته ښوولي ده ځکه یې منې د مولوي صاحب نه مجبوره یې ځکه یې منې دلیل ملیل در سره نشته که دلیل باندې خبرې خو ما راته ووایي که نه که ته دا وایې چې دې کې زور ډېر دی نو راځه د جمع په دې مانځه کې هم زور دی دا سنت هم جمع سره کوو نه یې کې بیا داسې کوئی پیغمبر نه ده کړي د مکې مشرکانو هم ځان نږدې کو چاته الله ته خو لارې څه وه لارې غلطه